د ایران زړه لا هم یخ نه ده. په دې هڅه کې ده چې څنګه خپل غچ واخلي خو زور یې نه رسیږي. ټرمپ یو ځل بیا خامنه‌ای ته ډېر سخت بیعت کړی دی. ملګرو راځئ چې ټرمپ ولې او څنګه خامنه‌ای بیعت کړی دی. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ته په خطاب کې ویلي دي اوس د پخوا په څېر ستر هم نه یې، خپلو لویو خبرو ته دې پام کوه. ټرمپ ایراني مشرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو خبرو ته دې متوجه وي، که نه له سختو بندیزونو سره به مخ کړی شي چې ان خلاصول به ترې ستونزمن وي. د ټرمپ وینا د ایران مذهبي مشر په دې وروستیو کې دومره ستر هم نه دی، خو د امریکا او اروپا په اړه په خپلو څرګندونو کې ناوړه خبرې کړې دي. هغه باید له خپلو خبرو سره په بشپړ ډول پام وکړي. د ډونالډ ټرمپ په خبرو د ایران اقتصاد د نابودۍ په حال کې دی، خو ایراني مشران یې د ولس پروا نه ساتي او یوازې غیر قانوني اقدامات ترسره کوي. خامنه‌ای تېره ورځ د جمعې د لمانځه په خطبه کې امریکا ته په خطاب کې د مسخرې په شکل ویل چې دوی دومره قوت نه لري چې د ایران پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علي خامنه‌ای پرون د جمعې لمانځه په خطبه کې په لویدیځ هېوادونو دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. ایران یو ځواکمن هېواد دی چې امریکا یې په وروستیو کې له مات سره مخ کړې ده. نوموړي د جمعې لمانځه کې د خطبې پر مهال له خپلو هېوادوالو هم وغوښتل چې یو موټی شي. دغه راز خامنه‌ای په خپله وینا کې وویل چې د اوکرایني الوتکې سقوط یوه ترخه پیښه وه. د خامنه‌ای او ډونالډ ټرمپ خبرې وروسته له هغې سره تبادله شوې کله چې په سیمه کې حالات سخت کړکېچن شوي وو. دواړو لوري یو بل ته سخت ګواښونه هم کوي. په سیمه کې وروستی کړکېچ هغه مهال رامنځته شو کله چې امریکا په عراق کې د ایراني ځواک یو لوړ پوړی قومندان قاسم سلیماني د یو هوایي برید په پایله کې هلاک کړ. له دغه برید وروسته ایران د غچ اخیستلو پر موخه په عراق کې د امریکایي ځواکونو په اډو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته پکې د ماغي ناروغۍ پیښه شوه. د همدې کړکېچ پر دوام ایران په تېروتنې سره په تهران کې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه هم ویشتله چې په سیمه کې کړکېچ لا هم پسې وغځوه. د یادولو ده چې په دغې الوتکې کې نږدې 180 کسان سپاره وو چې یو شمېر یې افغانان هم ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړ. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.